حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې الله تعالی ایمان نصیب کو یو ډیر ناشنا او عجیب واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په مکه مکرمه کې زیات تنگ شو د دشمنانو د ظلمونو نه. کفار ډیر زیات ظلمونه وکړل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو باندې. د ظلم انتها شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په ټیم کې یو روایت کې راځي د ماسپخین ټیم بل روایت کې ماقام هم راځي. لاسونه مبارکه اوچت کړل او دعا یې غوښتله. دعا یې غوښتله رسول الله مبارک دعا وفرمایله. په دعا کې داسې وایي اللهم اعز الاسلام باحد عمرين یا بعمر ابن الخطاب. داسې الفاظ دي چې بعمر ابن الخطاب یا بعمر ابن حشام. دا روایت په مستدرک کې مشته په مستدرک حاکم کې په بیهقي کې مشته داسې نورو کتابونو راغسته دي. بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. لاسونه مبارک یې ښکته کړل. هغه د دعا قبولیت چې په سباله الله رب العزت اراده د خیر حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ توکړه. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ډیر په غوسه کې روان خپل توري راغستې و. وجه دا و چې د قریشو ځنې خلکو دا اعلان کړي او ابو جهل وغیرہ دا نور خلکو کچا محمد او د هغه ملګری قتل کړل زو تسل او خان په انعام کې ورکوما. دا څه قسمه اعلان کړو. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د اسلام لمخ کې دور نو په هغه دور کې حضرت عمر سے خپل فرمای وې زه د اسلام ډیر لوی دشمن وم. ډیر سخت مخالفت مې کو. ډیر زیات په جوش کې و زولاړم د دې په مخالفت کې. د خپل دا واقعات ذکر کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی د خیر اراده فرمایله. رسول الله مبارک دعا وکړه. د ماسپخین وخت حضرت عمر سے په منډه باندې روان دي. دا واقعا اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه هغه خپل لیکنه روایت کوي. هغه فرمایي وي چې موږ ته حضرت عمر سے کو فرمایلی اورځه وای چې تاسو را په خوي چې زه د خپل ایمان راوړل هغه واقعا ذکر کما. موږ ویل چې ولې نه تقوا ته بیان کړي څنګه مسلمان شوی الله ته ایمان څنګه نصیب کو. ځکه هغه ډیر غټ مخالف دی اسلام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وي چې دغه سید ماسپخین په وخت کې زراوه ته مدور را سره و تور مې راوستي او کمنډو ما ای په دې کې ماته یو کس په مخ باندې راغو. هغه راته وایي چې عمر چرته په منډای ای چرته په منډای. ما ته ویلا چې ولې خیر شه. راته وایي چې چرته په منډای داسې او تا خوشي په جلری کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته ویلا چې زه سما په محمد صلی الله علیه وسلم پسې او هغه په ملګرو پسې هغه په قتل پسې راوته ما. وی هغه مسکې شو ما ته وایي چې په دې طرف باندې خوشي او حالانکه حالات بدل دي. ستاسو کور احوال جدا دي. خپل کور ته پوسو کا پهلا ته هغه پسې منډه دا په قتل پسې رواني. حالانکه ستاسو کور مسلمان شوی دا داغه خاوند هم مسلمان شوی دی. وی دا خبره اوریدل چې بس ما باندې نور زیات غوسه غالب شو او سم کور را باندې بل شو چې وای زما کور ته د اسلام راغنه وته زما کورم بي دینه شو. یو په ځین کې دا څه ویل پمنډه شو مالتنا اولادو مروان شو د خور د کور د طرف باندې چې کله انت ورسیدم وای د اسلام ابتدایي زمانہ کې داسې عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې طریقه جوړ کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه با کمزوري نه به یو قوي او یو مضبوط ملګری سره وسره کا او هغه به دوه یا درې یو ځای کړل. نو په یو کور کې به بیا پاتې کېدل چې کوم ملګری به وس برابر وکړه طاقت ډېر کېده نو د روټۍ تنظیم کول او دارڅ نه باغې بیا د دې په ذمہ واغستل چې د دې د خرچ وغیرہ په زمون په ذمہ باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تم یو صحابي ورکړو غالبا سعد بن وقاص نو هغه صحابي مهاجر صحابي هغه صحابي ورته ورکړو چې ته بدایتا نو قران تلاوت هم خې د دین ځنې خبره به وتخې دا به تستکه نو هغه به تلاوت وغیرہ کول. چې دروازې ته ورسېدم س आवाज هم را ورسېدو د تلاوت आवाज را ورسېدو خو به هر حال ما دسته کوه دروازه مې وټکوله وای هغه زر پټ شو. هغه صحیفه چې کومه پاڼې ځنې پاڼې په خواخو د قران مجید داسې مرتب نو چې څنګه دا اوس موږ ته ملاو دي داسې چرته مرتب او بیا هغه د اسلام ابتدایي زمانہ وا داسې وخت نو چې قران ټول را پوره شوی او را نازل شوی نه بلکې بعضی ځنې سورتونه د قران نازل شوی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څنګه نه وتم نو هغه صحیفه بعضی پاڼې پرتی وي او خور می داسې غبراو ولاړه وا. نو ما دا غینا وختنه وکړه چې تاسو داسې تلاوت کول نو یې غبراو ما ته وایي چې ولی وای ما ته جوړی تاسو بي دین شوی تاسو د پلان کې دین پر خیره بد دین تاوړې درې نو ما ته د خور خاون می راته وای کچارتا دا دین ستاسو دین نه بهتر وي دا دین ستاسو دین نه بهتر وي نو بیا موږ دا دین قبلو دا دین باندې قبلو نو ما ته دسی وویل نو ما په دې باندې نورم غوسه راغله بس راو مې نیولو
او راګیر مې کوخه مې وهله په دې کې خور مې هغه د خلاصي لپاره چې خو ډېر زیات وهله راته خاوند هغه خوب کو عجز نو یې چونکې زه خو په طاقت کې وم دې په زور کې وم هغه مې راغورځولې او خوراکۍ مې رانږدې شوه هغه د خلاصولو په نیت چې دې زمانه خلاص کړي نو ما هغې ته یو داسې خلاص ورکړو نو په مخ مبارک باندې وینه راغله مخ مبارک کې زخمي شو د هغه ګزار سره نو خور له په دې باندې غوسه ورغله وای راته وای عمره وای زما دې د الله په ذات باندې قسم وي د محمد په رب باندې قسم وي چې ما په کوم ذات باندې ایمان راوړی دی زمونږ دا دین حق دی که ته موږ ټوکړه ټوکړم کې موږ د خپل دین نه پرېږدو محمد صلی الله علیه وسلم نه پرېږدو که ته موږ ټوکړه ټوکړم کې نو موږ د خپل دین نه پرېږدو د محمد صلی الله علیه وسلم دین نه پرېږدو نو زه په تعجب کې شوم چې په یو دین باندې دی چې اوسې قبول کړی دی ناشنا دی لا تر اوسه پورې ورځ د کړی هم نه دی او بیا هم دا په دې دین باندې دومره مضبوط درېږي چې ما ته په داسې الفاظو باندې جواب راکوي که ته موږ ټوکړه ټوکړه کې او بالکل مو مړه کې نو بیا هم زه د محمد صلی الله علیه وسلم دا دین نه پرېږدم نو ډېر زیات په تعجب کې شوم کېناستو مکټ کې په هغې کې کېناستو ما وویل چې تاسو ما ته هغه کتاب راوړئ چې کوم تاسو تلاوت کوو هغه صحیفه راته راوړئ وایي خور مې وایي چې هېڅ چرې نه دروړم ما چې ولې وایي ځکه وایي چې عمره ستا جسم ناپاکه دی ته پهلا لاړ شه صفا کپړې واغونده تازه غسل وکړه چې ستا جسم پاک شي د هغې نه وروسته بیا ته دا په لاسو مبارک کې راغستلی شي ولې د الله تعالی آیات مبارکه دی قرآن مجید کې ذکر دی چې لا یمسه الا المطهرون قرآن نشي راغستلی مګر پاک خلک یې راغستلی شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې کله ما ته وایي خوراکۍ مې داسې وویل چې ته غسل وغیره وکړه زه لاړم کپړې مې صفا واچولې ځان مې صفا کړ راغمه ما ته هغه صحیفه وړاندې کړه وایي چې هغه ما تلاوت کړله زه دې ته ورسېدم انني انا الله فاعبدني سوره طه ده انني انا الله ته چې ورسېدم چې زه ستاسو رب یم فاعبدني زما عبادت کوئ چې دې ته ورسېدو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ناګهانه مې د زړه نه یو آواز ووتو چې الله بس دا چغه مې ووهله بس بې اختیاره زما په لاسونو په پښو کې دم بالکل ختم شو او بس دا مې فورا خپلې خور ته د هغې خاوند ته مې وویل چې شابه یالی ما ته محمد صلی الله علیه وسلم ښایي چې هغه کوم ځای کې دی په کوم کور کې هغې ناستې دي ما هغه له بوځئ شابه سر کوئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه بالکل بې ساخته وم اول ته دار ارقم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو کور خاص کړی دار ارقم په نوم باندې هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عبادت هم کو او خپل څه دیني وغیره احکامات او خبري وغیره دا ټول رسول الله مبارک دی هلته کول نو چې زه بوتلو ما ته لاړم دروازه مې وټکوله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ دی دغسې نور صحابه کرام هم دي دننه په دې کې 39 کسان دي ټوټل مسلمانان 39 په هغه وخت کې 11 زنانه وي باقي سړي زنانو خو بالکل چاته پته نه و چې دوی مسلمانان شوي دي خو د سړو زنو پته لګېدله چې دی مسلمان دی مسلمان دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دروازه مې وټکوله دروازه نه کولاوې د اواز یې وکړو چې څوک ما اواز ورکړو چې عمر ابن خطاب نو صحابه کرام ځنې بالکل په دغه کې شو غبراو شو چې اوس دې د څه دپاره راغلو دلته نو ټول په هیبت کې شو نو بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ راوړاندې شو صحابه کرامو ته وفرمایل چې چېرته عمر د خیر په اراده باندې راغلی نو الله تعالی به خیر ورکړي او که د خیر په اراده باندې نه راغلی نو د قتل موږ ته څه ګران نه دی د وجل موږ ته څه ګران نه دي حمزه وایي د وجل موږ ته هېڅ ګران نه دي نو دروازې ورته کلاو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ناست تشریف فرما دے رسول الله مبارک باندې نظر پریوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم مترافاسید حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر نږدې شو حضرت عمر سے به د گریوان راونی ولو دې کپړو مبارکو نه راټینګ کو داسې ځان تراخ کو عمر رضی الله تعالی فرمایي چې په دې سینه باندې ډبرا کو وای راته ویل چې عمر تلا تر اوسه نه مسلمان شوی ایمان دې نه راوړل شابه مسلمان شې ایمان راوړل کلمه وایا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فورا مې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله